د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني د جنوب ختیځو ولایتونو د عمومي امنیتي وضعیت د ارزونې په موخه پرون سهار د لوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ پکتیا ته سفر وکړ. په 203 تندر قلي اردو کې د پکتیا والي او د جنوب ختیځو ولایتونو ملکي او نظامي مسؤلینو جمهور رئیس ته هرکلی ووایه او د تشریفاتو قطعې له معاینې وروسته په امنیتي غونډه کې د 203 تندر قلي اردو قمندان تورن جنرال شورګل د جنوب ختیځو ولایتونو د امنیتي وضعیت په اړه جمهور رئیس ته راپور ورکړ. د مسؤلینو د اجراتو د راپورونو لاسته راوړنو او وړاندیزونو له اورېدو وروسته جمهور رئیس د 203 تندر قلي اردو سرتیرو بریدملانو او افسرانو سره په جلا کتنو کې د دوی ستونزې غوښتنې او وړاندیزونه واورېدل. هغوی امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د جمهور رئیس د پاملرنې او ملاتړ او د دوی د ستونزو د حل له امله مننه وکړه او ویل په ټینګه اراده د افغانستان او ولس دفاع او ساتنه کوي او په دې برخه کې هر ډول قربانۍ ته تیار دي. همدارنګه د البسې په برخه کې شته ستونزې له جمهور رئیس سره شریک کړي او په بهر کې د نظامی روزنې او تحصیلاتو په موخه د تحصیلي بورسونو غوښتنه هم وکړه. جمهور رئیس غني د 203 تندر قلي اردو د سرتیرو بریدملانو او افسرانو د معلوماتو او وړاندیزونو له اورېدو وروسته وویل ستاسو د بې دریغه قربانیو او هلو ځلو له امله له تاسو او ستاسو له کورنیو مننه کوم چې صادق او خدمتګار اولادونه یې روزلي دي. د هیواد جمهور رئیس ویل امریکا متحده ایالات به په راتلونکو 2 اونیو کې 6 هلیکوپټرې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورکړي. هغه زیاته کړه د قلي اردوګانو صلاحیت زیات شوی دی. جمهور رئیس ویل 203 تندر قلي اردو د هیواد له غوره قلي اردوګانو څخه ده چې ستاسو له برکته دښمن ته د جګړې په ډګر کې تل ماتې ورکړي. ورپسې جمهور رئیس د 203 تندر قلي اردو د غونډو په تالار کې د لوړپوړي دولتي پلاوي په حضور کې د جنوب ختیځو ولایتونو نظامی او امنیتي مسؤلینو د پکتیا مشرانو د ولایتي شورا وکیلانو او د مدني ټولنې غړو سره په جوړه شوې غونډه کې ګډون او وینا وکړه. په پیل کې د ملي دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال ډګر جنرال عبدالحمید حمید جمهور رئیس او ورسره پلاوي ته د هرکلي پر مهال ویل د مسلح قواو په نمایندګۍ ستاسو څخه مننه کوو چې سره د ټولو مصروفیتونو بیا هم د امنیتي قوتونو څخه هر وخت لیدنه کوئ او د دوی مشکلات شخصا په خپله اورئ او د هغوی د حل د لارې سنجول کوئ. موږ تاسو ته د لوی خدای څخه توفیق نور هم غواړو او د مسلحو قوتونو دپاره د نورې کامیابۍ په هیله. ورپسې د پکتیا والي شمیم کټوازي جمهور رئیس غني او ورسره پلاوي ته د ښه راغلاست پر مهال له امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه مننه وکړه چې دښمن ته یې ماتې ورکړه. جلالتمآب ولسمشر اجازه راکړه چې ستاسو په حضور کې له خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه مننه وکړم. په تیرو 3 میاشتو کې د پکتیا په ولایت کې بې حده قرباني ورکړه. دښمن ته یې داسې غږ ماتونکی ځواب ورکړو چې نور به بیا د پکتیا په امنیتیانو باندې کله هم برید ونه کوي. دوی په رښتیا ثابته کړه چې همدا خاوره او دا هیواد یې خپل ناموس وګڼلو او د سر په بدله یې ترې دفاع وکوله. ښاغلي کټوازي ویل د پکتیا ولسونو سره تر دې دمخه یوازې وعدې سوي خو له دوی سره شوي ژمنې هیڅ وخت نه دي عملي سوي. زه په هغه حالت کې راغلی یم چې نور وعدو باندې څوک نسم غلطولی او د ځوان دپاره به ډېره بده مې چې په وعدو یې غلطوي. نو ستاسې همکاري ته ضرورت ده چې تر څو دا ولایت آباد کړو او د خلکو هغه باور بیرته پر ځای کړو. داسې پروژې ستاسې 10 کاله مسلسل دلته هغوی د خلکو ته وعدې ورکړل سوي دي خو عملي سوي نه دي. ښه مثال یې د مچلغو بند او د زرمت سرک ده. 10 کاله مسلسل د خلکو ته وعده ورکړل سوې ده خو عملي سوې نه ده. د پکتیا د ولایتي شورا رئیس ډاکټر الامیر بهرامزوی د پکتیا د ولسونو په استازیتوب خبرې وکړې او همدارنګه له حکومت او د جمهور رئیس ملي اقتصادي او ټولنیزو برنامو څخه د پکتیا د ولسونو په استازیتوب ټینګ ملاتړ اعلان کړ او ویل جلالتمآب ولسمشر نن له تاسو را د پکتیا د هر کنج او کنار استازي وکیل صاحبان علما مشران مدني ټولنې استازي ناسته لري او په ډیره لویه او ویړه ټنډه د خپل ولایت د خلکو پر ژبه ډېرې یادې شوې غوښتنې اړتیاوې اندېښنې او سپارښتنې د دې لپاره در سره شریکوي چې که په پام کې ونیول شي او ترسره شي نو پکتیوال به په خپل حکومت
او جغرافیه کې خپل ځای وویني او ډېرې ګیلې به یې اخیستل شوي وي. ښاغلي بارامزوی په پکتیا کې د صنعتي پارکونو برېښنا او بندونو د ستونزو د حل اساسي غوښتنه وکړه. په پکتیا کې د پانګې اچونې د ژوند د نور اسانتیاو برابرولو لپاره د اوسني منل شوي وارداتي برېښنا پروژې نه یوازې چټکوالی غواړو بلکې د برېښنا ظرفیت باید هومره لوړ شي چې صنعتي پارک او ټول پکتیا ته برېښنا ورکړي. اوس مهال 1015 پانګه اچونکي د پکتیا ولایت د تجارت او صنایعو خونو ته د پانګې اچونې لیوالتیا ښودلې او دا پانګه اچونه تر برېښنا پورې ځنډېدلې ده. د صنعتي پارک لپاره شاوخوا 1000 جریبه ځمکه لرو او څو ځله د سروې چارې ترسره شوي خو تر اوسه یې د جوړېدو لپاره عملي ګام نه ده اخیستل شوی. په پکتیا کې د برېښنا اوبو لګولو لپاره 15 مساعد ځایونه لرو چې له دې جملې څخه ډېر یاد شوی په احمدابا ولسوالۍ کې د مچلغو بند د اوبو لګولو او برېښنا بند، په څمکنیو ولسوالۍ کې د سروی خولې بند، په احمدخیلو کې د نري بند، په زرمت ولسوالۍ کې میرزکې ولسوالۍ کې هم سروي شوي دي. تر اوسه یې د کارونو څرک نه لیدل کېږي. د یادو ویناوالو د غوښتنو وړاندیزونو او معلوماتو له اورېدو وروسته جمهور رئیس غني د غونډې ګډونوالو ته د وینا پر مهال د پکتیا د ولسونو له حوصله‌مندۍ څخه مننه او د امنیتي او دفاعي ځواکونو د مبارزې او سرښندنو قدرداني وکړه. زه غواړم له تاسو نه او تاسو له کورنیو نه، له پلارونو نه، له میندو نه، له خویندو نه او له ټولې کورنۍ نه، ښځو، میرمنو، اولادونو نه مننه وکړم. زه نن خاصتا د مننې دپاره راغلی. از برکت شما بود که ایده تمام مردم افغانستان بارامی سپری کرد. یو د تاسې خپل کور ته لاړ نه لرئ. جمهور رئیس ویل د افغانستان ستراتیژیک وضعیت بنیادی بدلون کړی او دښمن ته مو پیغام دا دی چې په جنگ کې نشئ بریالي کېدلی نو د سولې لاره اختیار کړئ. به صورت بنیادی بفهمین که وضعیت استراتژیک افغانستان تغییر کرد. یک نقطه بر دشمنای افغانستان واضح باشه، در میدان جنگ موفق نمیشین. نو خبره داده چې اوس د جرګو وطن کې برته وخت د جرګې راغلی چې موږ پایداره بنیادي سولې ته ورسیږو. جمهور رئیس غني په ټینګار ویل په سیاسي ډګر کې باید هماغه څه وګټو چې په نظامي میدان کې مو ګټلي دي. د ټولو افغانانو حالت دا ده چې زمري غوندې جنګ کوو، بیا د سیاست میدان کې باید دا واره د سیاست په میدان کې هم ګټو. او له دې دپاره باید ټول خلک په اساسي توګه سولې باندې بیا اجماع ته راسو. د افغانستان ولس باندې جنگ تپل سوی، دا 40 کاله بحران ختم غواړي او موږ او تاسې به په ټینګه اراده دا ختمه کړو. جمهور رئیس د لوی پکتیا په مشرانو غږ وکړ چې د سولې لپاره جرګې جوړې او د هیواد هرې سیمې او برخې ته یې پراخه کړي. د ټولې لوی پکتیا په ولس باندې مناره دا ده چې اوس علمای کرام، قومي مشران، ځوانان جرګې جوړې کړي، نور ټولو زونو د افغانستان ته د سولې جرګې ویسي. او اول تر ټولو وړاندیز مې درته دا ده، دښمن اوس غواړي چې قوم په قوم، ولسوالۍ په ولسوالۍ، ولایت په ولایت نفاق راوړي. غوښتنه هم دا ده چې دا ټول منازعات د جرګو له لارې نه اول کل کړي. خلک په دې مه پرېږدئ چې دا طلایي فرصت چې موږ ته برابر سوی جناب والي صاحب او مشران له لاسه رارسي. محمد اشرف غني وویل غواړم د بودیجې په اړه زون په زون بحث وشي تر څو ټول افغانستان کې ځانونه وویني او انډول رامنځته سي. د بودیجې په اساس زه غواړم بحث زون په زون وسي چې ټول بودیجه د افغانستان کې راتلونکي کال کې د افغانستان زونونه ځان وګوري، ځکه اوس باید په بنیادي توګه راسو چې انډول څنګه برابر.
ټول افغانستان په دې باندې اجماع لري چې باید انوال راسي. اما دا موږ او تاسو نه یو واضح بحث په دې معنا چې څو معیاره باید نظر کې ونیول سي. لومړی معیار دا ده چې کوم ځای د افغانستان کې په کوم زون کې څه امکانات دي چې لومړی خوځښت راوړلی سي. هر زون کې دا نه کېږي. هرات کې اول شی ترانزیت ده. پکتیا کې لوی پکتیا کې اول شی ترانزیت نه ده. ځکه که ترانزیت باندې میلیونها ډالر، لسها میلیون ډالر، سلها میلیون ډالر تیر کړم او سبا موافقه نه وي، بیا څه ترانزیت کول؟ نو دلته موږ او تاسې باید په بنیادي توګه په نتیجې کې ورسېږو چې کرهنې باندې، اوبو باندې، معادن باندې او خاصتا تعلیم و تربیه باندې اساسي پانګه واچو. تاسې لومړیتوبونه په دې رقم وټاکئ مشرانو، خویندو، ځوانانو چې اوله مرحله د راتلونکي 2 کالو دپاره برته د اعتماد فضا جوړه سي. د هیواد جمهور رئیس وویل هغوی چې فکر کوي د لویو او ترانزیتي لارو په تړلو سره په موږ فشار راوړلی سي په غلطه دي، ځکه افغانستان په یوې لارې او هیواد پورې محدود نه دی بلکې مختلفې لارې لري. ما اوله دنده دا وه چې د افغانستان بقا وساتو او هیله ده چې درته ثابته سوي چې په دې 2.5 کالو کې د افغانستان بقا تأمین سوی. نو بیا به تاسو ته دا نه وایي چې دا شمله په ځمکه ولګېده. دوم، ترانزیت غواړئ، ما در سره لوز کړی، شریک هم درلوده چې را سره ترانزیت وکړي یا لارې یې را باندې وتړلې. که د مرکزي اسیا لارې مې نه وې ختم کړي، نن به ډوډۍ در سره رسېده؟ یو ورځ لاره یې وتړله، په کابل کې، په قندار کې، په ګردیز کې، په خوست کې، کوم ځای کې د غنمو کمی راغی؟ دوی که خیال کوي نن ولې بولدک نه تړي؟ ځکه چې تیارې الوزي هندوستان ته مال وړي. افغانستان نن چا پوسې تړلی نه ده. افغانستان مختلفې لارې لري او دا لارې به تلپایه وي. جمهور رئیس څرګنده کړه د ګردیز ښار لپاره مؤثرې طرحې غواړو او دلته شته ځمکې د چا شخصي نه بلکې د افغانستان د ولس ملکیت دی او د قانوني استفادې لپاره به یې د ولس په واک کې ورکړو. او دلته د وزارت دفاع ځمکې د وزارت دفاع نه دي، د افغانستان د ولس دي او د ولس دپاره ورنه ګټه چې کېږي کوم خاص شهرکونه او دا به نه وي، د ولس کورونه به وي، انسجام به وي. دا مې ځکه ساتلې چې سبا چور نه سي. چور کېږي نه، د ولس دپاره به استعمالوي. د هیواد جمهور رئیس د پکتیا مشرانو ته په خطاب کې وویل موږ باید یو تړون ته ورسیږو ځکه په خوست، پکتیا او پکتیکا کې لا هم ولسي تړونونه خپل ځای او ارزښت لري. موږ او تاسې باید یو تړون باندې ورسیږو. تړون دا ده چې هغه شی چې دولت وایي دولت به یې کوي، هغه شی چې ولس وایي ولس به یې کوي. دا خاصتا خوست، پکتیا، پکتیکا کې ولسي تړون لاسوندی ده. قوي بنسټونه لري. دا بنسټونه د افغانستان پانګه ده. په لږه توګه یا په کمو ډېره توګه نورو ولایتو کې هم شته، اما دغه پانګې باندې موږ او تاسې باید حساب وکړو. نو له بلې برخه مې غوښتنه دا ده چې بیا د پروژو د امنیت په برخه کې یوازې امنیتي ځواکونو باندې ناره مه کوو. ولس په دې برخه کې باید را سره مرسته وکړي. جمهور رئیس غني امنیتي او دفاعي ځواکونو ته په خطاب کې وویل ستاسو میړانې او سرښندنو دا فرصت راکړ چې نړۍ په دې قانع کړم چې افغانستان ژوندی ولس دی او خپل راتلونکی په خپله جوړولی سي. تاسې قرباني ما ته دا فرصت راکړ چې دنیا په دې قانع کم، نړۍ په دې قانع کم چې افغانستان ژوندی ولس ده، خپل راتلونکی خپله جوړولی سي. او موږ
مرستې ته ضرورت لرو، نه یې دې دپاره چې تر الابد الابده مرستې باندې وتړل سو، دې دپاره چې ځان ته انسجام ورکړو. او اوس درته وایم چې تاسې یوازې نه یې سرتاسري اصلاحات په حکومتداري کې به انشاءالله راسي چې د هغه په وسیله هغه بوج چې تاسې ور پخوا کې عادت دا و چې یو موټر 4 ټایره لري مګر په یو ټایر باندې باید هر شی وتړي او هغه امنیتي او دفاعي ټایر و. اوس به اصلاحات په نورو ځایو کې هم راسي.